څنګه له آزاد کوین نه پرې پیسې وګټو او څنګه ترېنه وډرا وکړو او څنګه ورکې پانګونه کولی شو نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تړل یې سره کېږئ تر څو دغه رقم ته نورې ښایسته ویډیوګانې تر تاسو پورې په ټیم او په وخت در ورسیږي راځئ د ویډیو په طرف اول به تاسو اکاونټ جوړ کړئ اکاونټ جوړولو ویډیو لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې دی په هغه یوټیوب آیکن به ورکړی په هغې باندې کلیک کړئ ډایرکټ دا ویډیو درته راخلاصېږي چې څنګه اکاونټ پکې جوړ کړو نو اکاونټ جوړول چې کله مو جوړ کړو را به شي همدا برنامه به راخلاص کړئ یا به دا پروژه به راخلاصه کوئ چې کله مو راخلاصه کړه دلته به لږ انتظار ورته وکړئ ګورئ دلته تاسو ته وایي تاسو نوی اکاونټ غواړئ چې جوړ کړئ که نه زوړ راخلاص کړئ نو موږ غواړو چې زوړ راخلاص کړو نو په لوګین باندې ورته کلیک کړئ چې کله مو په لوګین باندې کلیک کړو نو دلته ګورئ ستاسو سره به دغه شانتې یوه صفحه راشي د ټولو نه مخکې به تاسو راشئ دلته زه تاسو ته اول دغه ټلیګرام بوډ ورسره وصلو چې هغې کې بیا موږ ته ګفټ کوډ راکوي او هغې له لارې موږ کولی شو پرې پیسې وګټو نو پروفایل برخې ته به راشئ چې کله پروفایل برخې ته راغلی دلته ګورئ لینک ټلیګرام په دې باندې به کلیک کوئ چې کله مو په دې باندې کلیک کړو دغه کوډ به کاپي کوئ دغه کوډ مو چې کله کاپي کړو اوپن بورډ باندې به کلیک کوئ چې کله په اوپن بورډ باندې کلیک کړو دلته به اتومات تاسو سره خپل ټلیګرام به جوړ کړئ ټلیګرام به راخلاص شي او تاسو ته به دغه شانتې یوه صفحه راشي دلته ګورئ زه اول سر نه درته ښیم دغسې کې به تاسو ته سټارټ لیکلی وي تاسو بیا په سټارټ ورته کلیک کوئ چې کله مو په سټارټ باندې ورته کلیک کړو بیا به راشي هغه کوډ چې کوم دی هغه به دلته ورته پیسټ کړئ چې کله مو ورته پیسټ کړو دلته ګورئ موږ ته خو ویل چې ستاسو اکاونټ مخکې له بل حساب سره وصل شوی دی نو یعنې زموږ اکاونټ خاصې نه وصل شوی دی ما وصل کړی دی همدې بورډ سره خو تاسو به هم همدغه رقم ته کوډ ورته دلته هغه کوئ نو بیا به راشي تاسو ته دلته ګورئ ما چې کله کوډ ورته واچو نو موږ ته وایي ستاسو حساب په بریالیتوب سره وصل شو نو چې کله مو حساب وصل شو اوس به راځئ هره ورځ دغه ځای کې تاسو کولی شئ چې بغیر له اپلیکیشن هم تاسو زیات کارونه وکړئ کولی شئ ډیلی ګفټ هم ترلاسه کړئ په ډیلی ګفټ چې موږ ترلاسه کړو دلته موږ ته یو کوډ راکړي دغه کوډ ګورئ موږ ته وایي چې تاسو سره 15 آزاد په ننني کوډ کې درکوي خو د دې مقدار نه معلوم چې هره ورځ هر څو درکړه د 15 نه نیولې تر لس 15 دغسې به تاسو ته هره ورځ کې درکوي نو را به شي دغه کوډ چې کوم دی دغه باندې به داسې 2 ثانیې ګوته کېږدئ دا به کاپي کوئ دلته ګورئ بېرته به راشئ همدغه اپ ته دا کوم پروژه چې کومه ده همغې ته به بېرته راشئ چې کله هغې ته راغلی دلته به راشئ ډیشبورډ برخې ته او دلته به راشئ دغه ګفټ ګورئ په دې باندې به کلیک کوئ چې کله مو په دې باندې کلیک کړو دلته به هغه کوډ ورته پیسټ کړئ چې کله مو پیسټ کړو را به شئ ریډیم کوډ باندې به کلیک کوئ چې کله په ریډیم کوډ باندې کلیک کړو نو دلته ستاسو سره چې کوم دی دغه ګورئ 15 کوین چې دی موږ ته راکړه ګورئ موږ ته وایي آزاد هاز بین اډډ ټو یور والټ یعنې 15 کوین یې موږ ته راکړل یوه پرې ګټه خو دغه ده دې کې تاسو ته نامعلوم کوین درکوي چې څومره کوین به درکوي هغې پته نشته اوس به بیا راشه ډیشبورډ ته بله پرې ګټه چې موږ کولی شو هغه چې کوم ده مایننګ برخې ته چې کله موږ راشو دلته په ورځ کې موږ ته تر 1500 ټاپه راکوي دلته ګورئ ما 18 کړي دي دا د چې یو کوین 1.01 کوین یې راکړي دي نو 1500 کوین راکوي چې په یو ټاپ کې موږ ته د صفر یعنې دا ټاپ دې ته وایي چې دا ګوته په دې سیټه ګوته ووهي دا لږ لوډینګ خوري بس تاسو ته کوین درکوي نو دغه کې چې دی د په یو ټاپ سره 0.01 نه نیول تر 0.1 پورې تاسو ته کوین درکوي مثلا دلته به وهي دغسې چې کله 1500 کوین پوره شوه بس بیا څلورې ساعته وروسته بیا تا ته دغه درکوي همدارنګه ورځ کې یو پیره کوډ درکوي او یو پیره دا درکوي نو ته به دا رقم ته وښیې ورته دا وګورئ زموږ سره 2 کوین پوره شو خو دا نور 1500 پورې تاسو ته نامعلوم دی یعنې په دې پته یې نه لګي چې تاسو سره څومره کوین درکوي 20 درکوي 25 درکوي 30 درکوي 40 درکوي 50 درکوي څومره کوین درکوي د دې پته نه وي چاته یعنې چې هر څومره کوین چې کوم دی درکړه هغه ستاسو خپل قسمت دی بل چې ته ملګرو څنګه کولی شو پرې ګټه نوره وکړو بل چې دی ډیشبورډ برخې ته راشئ په ډیشبورډ برخه کې ملګرو کوم چې دی موږ سره بل چې دی امبیسډر دی دغه چې کوم دی په تېره ویډیو کې ما د دې معرفت درته کړی و او څنګه اپلای ورته وکړو نو هغه تېره ویډیو ګورئ انشاءالله پوره د دې په اړه معلومات به ترلاسه کوئ را به شئ امبیسډر ته دلته چې کله راغلی دلته تاسو کولی شئ چې په امبیسډر برخه کې تاسو کولی شئ چې خپل کسان را دعوت کړئ یعنې د کس را دعوتولو سره تاسو سره چې کوم دی دغه انعام درکوي دا وګورئ زما ټوټل ټیم چې کوم دی زما چې راوستي زما کسان چې راوستي هغه 23 کسان دي نو دلته به اوس تاسو راځئ دغه کاپي لینک په دې باندې به کلیک کوئ لکه څرنګه چې ما ستاسو سره خپل لینک نشر کړی دی نو تاسو به داسې د نورو خلکو سره خپل لینک نشر کوئ چې کله مو اکاونټ جوړ کړو او هغه چې کله ستاسو په لینک باندې راشي اکاونټ جوړ کړي نو تاسو سره چې کوم دی په اول لیول کې چې کوم دی ستاسو سره چې دی دغه چې دی 0.0 هغه 0 نه بلکې 15 کوین درکوي 15 کوین په هر اپریل درکوي نو بیا چې کله تاسو دا دویم لیول ته واړوئ همدارنګه په هر اپریل 100 کوین او چې کله تاسو 200 ته ورسوئ نو په هر اپریل تاسو ته 1500 کوین درکوي او همدارنګه دغه برخه کار چاپاله کړي چې کله دوی ته چې دی په میاشت کې چې کوم دی په همدغه هغه کې چې کوم دی په میاشتنۍ بڼه چې دی دوی ته چې کله 200 کسان راولي د 2500 یا هم په 15000 یا هم 1000 کوین ورکوي نو کوشش وکړئ دغه برخه فعاله کړئ او خپل ریپل لینک شیر کړئ دغې نه هم تاسو بیخي زیاته ګټه کولی شئ نو دغه درې پرې طریقې دي کومې چې موږ کولی شو د دې نه پرې عاید ترلاسه کړو
بل مهم کار چې دی زموږ لپاره څنګه کولی شو د دې نه وډرا وکړو یعنې پیسې څنګه ترې وباسو. نو رابشئ په وډرا باندې ورته کلیک کوئ. چې کله هم په وډرا باندې ورته کلیک کوو دلته به چې دی تاسو سره درې نیټورک له لارې تاسو کولی شئ پیسې وباسئ. یو چې دی TRC شل ده، بل بیپ شل ده، بل ERC شل دی. نو ټولو نه مهمه هغه چې دی بیپ شل ده. په دغه بیپ شل باندې ورته کلیک کوئ او دلته تاسو څومره پیسې غواړئ لس ډالر یې کمه وډرا ده. نو تاسو به راشئ دلته به ورته ولیکئ $10 غواړم. په دې کې چې دی کوم نیم ډالر چې کوم دی خپله دغه هغه ګرځئ او 9.8 سنټه 40 سنټه تاسو ته رسیږي. او دلته زیاته وډرا چې کوم دی تاسو کولی شئ هغه $1500 ده. دا $1500 نه تاسو زیاته وډرا نشئ کولی په یو وار باندې. نو بیا به راشئ دلته په دغه ځای کې به بیپ شل ادرس واچوئ. بیپ شل ادرس به کوم ځای نه تاسو کوئ کوم والټ چې ستاسو سره یې لاړ به شئ هغه والټ ته. مثلا ما سره سی والټ دی، زه سی والټ ته راځم. دلته په سی والټ کې چې کوم دی دلته به لږ انتظار ورته وکئ. دلته چې دی ګورئ USDT به را پیدا کوي. کوم SDT چې کوم دی ملګرو هغه به را پیدا کوي. ګورئ زه راځم دلته سرچ ته چې کله راغلم په سرچ کې ورته لیکم USDT. وګورئ دا مو ولیکه په همدې SDT باندې به کلیک کوئ. چې کله هم په SDT باندې کلیک کوو دلته به راشئ ریسیو باندې به کلیک کوئ. دغه لاندې خوا ته چې کوم غشی دی په دې باندې کلیک کوئ. دا تاسو پورې اړه لري چې هر والټ ته تاسو لیکئ هغې ته لیږلی شئ. بیا کولی شئ له دې نه په بل افغاني ورور باندې خرڅ کړئ یا هم غواړئ زیلور ترېنه واخلئ یا هم کار چا خرڅولی نو ما سره ارتباط ونیسئ. زه درته طریقه ښیم. له دې نه چې کله تاسو دلته راولېږئ دې نه تاسو کولی شئ چې بیا هغې ته چې کوم دی په بل چا باندې خرڅ کړئ. TRC شل که غواړئ نو دغه دا به ووهئ، که ERC شل غواړئ دا ووهئ، که بیپ شل غواړئ دا دی. زه بیپ شل غواړم په همدې بیپ شل باندې ورته کلیک کوم. چې کله هم په دې باندې کلیک کوم دغه ادرس به کاپي کړئ. چې کله مو ادرس کاپي کړ بېرته به همغه سایټ ته راشئ. رابشئ ادرس په دغه خانه باندې ورته کلیک کوئ. دلته به هغه ادرس ورته درکړم ته پیسټ کړئ. چې کله مو پیسټ کړ دلته به راشئ سبمیټ وډراول په دې باندې به ورته کلیک کوئ. چې کله په دې باندې کلیک کړ نو ستاسو سره به اتومات ستاسو اکاونټ ته چې کوم دی وډرا لاړه شي. بل مهم کار په دې کې موږ پانګونه څنګه کولی شو، یعنې موږ غواړو چې په دې کې پیسې واچوو او هغې پیسو له لارې موږ زیاته ګټه ترلاسه کړو. نو هغې لپاره به تاسو راشئ که چېرته غواړئ په دې کې ډیپوزایټ وکړئ او غواړئ چې له بلې صرافۍ نه ورته کوین راولګئ نو $10 هم نه بلکې د $12 نه کمه پانګونه دې کې تاسو نشئ کولی چې کله بل هغه نه ولګئ. یعنې $12 نه کمه پانګونه تاسو نشئ کولی. نو $12 کله چې تاسو کوله همدغسې به راشئ په همدې ډیپوزایټ باندې ورته کلیک کوئ. چې کله په ډیپوزایټ ورته کلیک کوئ دغه ادرس به کاپي کوئ او همدغه رقم ته به هغه والټ ته لاړ شئ. نور خو به تاسو دومره بلد یئ هغه والټ ته چې لاړئ یا غواړئ چې د بل چا نه واخلئ نو هغه ته به همدا ادرس ورکوئ. دغه ډیپوزایټ باندې ورته کلیک کوئ، د ادرس به کاپي کوئ او هغه ته به یې ولېږئ. هغه به تاسو ته $12 راولېږي. چې کله تاسو ته $12 راولېږل بیا به راشئ په دې کنورټ باندې ورته کلیک کوئ. چې کله په کنورټ باندې ورته کلیک کړه دلته چې $100 تاسو سره یي، مثلا زه غواړم ما سره $12 دي نو زه $12 دلته ورته لیکم. وګورئ چې 10000 کوین شو خو دې کې کمه وډرا چې ده 19000 کوین ده. نو په همدې باندې ورته کلیک کوئ. په ټرانسفر باندې ورته کلیک کوئ. چې کله په دې باندې ورته کلیک کوئ نو ستاسو سره به دا کوین چې دی کوم چې دی بدل شي. چې کله درسره بدل شي راباسئ سټیکینګ برخې ته. سټیکینګ برخې ته چې کله راغلئ دلته به راشئ په دغه یرلي پلان یا په همدې پلان باندې به ورته کلیک کوئ. چې کله په دې پلان باندې ورته کلیک کړئ دلته ګورئ سټیک ان یرلي پلان، یعنې ستاسو کالنی پلان څومره دی، څومره غواړئ چې څومره سټیک وکړئ. مثلا ستاسو سره 10000 کوین دی نو دغه رقم ته 10000 ورته ولیکئ او دلته په اسلامي سټیک باندې ورته کلیک کړئ. نو ستاسو سره کوم اکاونټ هغه سټیکینګ چې دی هغه به وشي. نو د دې نه به چې دی تاسو ته هر ورځ 0.8% ګټه راځي. یعنې چې په میاشت کې دغه ګټه چې کوم ده دغه کوم 10000 کوین چې کوم دي دا په کال کې 4 دي که څو برابره درته کوي. نو یو خو تاسو کولی شئ دغه نه هم ګټه واخلئ. او که چېرته غواړئ چې د $12 نه کمه پانګونه وکړئ نو هغې لپاره به چې دی تاسو د همدغه رقم ته یو بل اکاونټ نه دلته کوین رالېږئ. نو دلته به راشئ سینډ آزاد کوین ته. دلته به تاسو هغه ته به تاسو خپل ایمیل یو بل کس ته ورکړئ. هغه ایمیل له لارې به تاسو ته دلته به تاسو ته هغه ایمیل ورکړي. چې کله ایمیل یې ورکړه دلته به تاسو ته څونه کوین غواړئ هغه به ورکړي. نو چې کله هم تاسو ته هغه کوین درکړه نو تاسو ته یې راولېږل بیا تاسو کولی شئ دلته 15000 کوین هم پانګونه وکړئ. بغیر له دې نه 15000 کوین نه کمه پانګونه نه کېږي. نو که غوښتل مو چې کمه پانګونه پکې وکړئ د $12 نه هم نو بیا کوشش وکړئ د بل چا نه ما سره ارتباط ونیسئ. زه درته لاره برابروم. که چېرته مو غوښتل چې 15 یا $10 یا څومره پانګونه پکې وکړئ نو ما سره ارتباط ونیسئ، پوره همکاري در سره کومه. ښه دوستانو دغه وه زموږ د نن ویډیو چې څنګه په آزاد کوین کې فري پیسې وګټو او څنګه ترېنه وډرا وکړو او څنګه ورکې پانګونه وکړو. نو په دغه ویډیو کې مې درته ټوله طریقه ښودلې وه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي نو په راروانو ویډیو کې به د آزاد کوین نور سیټینګونو په اړه درته خامخا معلومات درکوم. نو په همدغه چینل کې زموږ سره پاتې شئ. نو که چېرته مو ویډیو خوښ شوې وي ویډیو درسره لایک او دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو په الله سپارم د خدای په امان.